فرعون خو انا ربکم الاعلی وی راوی غواړی چې حاضر کړه وی ته زمانه علاوه بل خدای بل رب مانی وی داری سو وی بالکل مانم زستا عربیم ډوډۍ خود در کوم جامه خود در کوم وی تعالی څوک ډوډۍ درکړي ستا پلار چا پیدا کړی دی دا کائنات چا پیدا کړی دی الوی رب دی او د موسی جادو زمون جنکو کې مصرف وی سرمن دی وباسم پریدم دی نه وجنم دی هغه جنې سملو لغریبه ایمان دیتا و ایمان به مضبوط ساته سملو لوی پریدم دی نه یا توبه وباسم ما طرف وای تا طرف نه وی سرمن دی وباسم چې څه دی خوخی انما تقضي فقض ما انت قاد سب فیصله چې کې کوا انما تقضي هذه الحیات الدنیا دا خو دنیا د ژوند فیصله دی او تاریخ ژوند ګوت تیر بشي تکلیف دی تیر بشي الله خو بخپنه شي رونو سملو لاغجینه فرعون او په لاسونو خپل میخونه تکوال او دری یو ماشوم بچیو غیر آواز او بربند اکر جامعه کمیز پرتوگی دا غریب ناوسته او ماشوم بچی او در آواز تیر او دن که دیوالا پسینه کنو چه دا دی مور دا پیری خورا او بچی سخبر که دا ما پا مور ستیری دا مور دا خو میبینو سیلاب روان دی دا مور پا لاسونو قوم میخونه تکوالی شوی دی بچی دا خو پتن لگی اگه باقی حال که دا اگه مور پی خوری او چالی را واغشتوی پا دی سینه دا لرا بچی لالو ما تا رب وی کنوی پریده کنه پریده تا تا رب نوی رب میں اللہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا رب الله پدې بټینګه ویس بچي هغه بچي د مور سینه خوروي او د مور د سینې د پاسه په چاله کې خو د ذبح کول څومره ګران کار دی ایمان پرې نه خو کوړه چې لا فرعون خلی توي بي بي اسيتا وی څنګه میکړه چې زما خدای څوک نه مني دا چل به سره کوم بي بي ورته وی ظالم ډېر ظلم دی دو نفس دې بے ځای دو مظلومان دې مړکړه دی بچی سی گناہ کرے وچے ورده دی پسینه پاسا اعلان کر اللہ با دا سر گوری ظالمہ وی تنبل خدای مانی ویو اوہو دا موسیٰ علیہ السلام جادو خدا ما پا خزد خیلی دنے سمشا گنیتانم سرمن و باسم وی چه صدق وخی کوا بل خدایشتا زمانم خلقو سر مزیرانو سر مشورہ اکلا زمان کور تا دا مسئلہ پیخ شوی دا وی سیب لده صبر کا دا بی بی خشتم و دا دو سلمین ہوا لده صبر کا او دا املکا یعنی بلور تا جوڑی کی بغاوت نور دیاتی گی اگر آسیه بی بی دا فرعون خدا چه ویختن ولی دی دا فرعون خدا چه جامنه ولی دی پولیس بطه مخ کی رستو منده واله غلامان بطه پسونو ضربونو مخ کس غلیدل او محل که باغونه دی اونی دی و بوٹی دی و خدمتگاران دی چا پستر کو دا غی ویختن ولی دی خلقو بسرونه کتا کریو او چه کل فرعون و تا پغوصه شو وی دا کمسو نیونی سه نو دا کمسو ویختونه او مقه نوکران راخ که و دا بادشاه دربار ته راوستا وی سرمن دی وباسم توبه وباسم ما رب هو تا رب نه رب زمان الله دی ربی الله چې زم پیدا کړی موتیم پیدا کړی او کائنات پیدا کړی وی خدا سیو کې دا وجنو خو دې محل ته ولا مخ کې چې دې محل ته ګور کې دارا نه پاتې کیږي چې خار مانو کی وی دا محل د نه پاتې دا غلامان وینځي دا باغونه دا چمنونه او دا د دنیا معاش ارته د نه پاتې دي محل ته ولا مخ کې په لاسونو په ولا میکونه ټاکوه هغه سوی رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة اللہ دا کور رانا پاتے دی مالا پا جنت کی کور راکا ونجنی من فرعون وعمله اللہ دا فرعون و دا غد عملنا میں اساتے دا نوی جی دا مرگنا میں اساتے حفاظت میں اکا جن را نا دا عملنا مرا خیم خو جی دا عملو نکا ونجنی من القوم الظالمین دی ظالمانو نا خدای ما بخلاصا کا مرگ خلی خودینا بخلاصا کا نو پا جن دیتے سرمنو بستا لکا دا سالونی جی بند سرمنو باسی او پا غوخ باندی ورطا مرچکی واچور اگر لکه د کپ لقیدو ساتي وتله د دوارو جهانو مبارک سردار فرمای وی چې کله میراث تتلم د شام علاقې سره تیرېدم نو ډېره خشته خوشبویي را باندې ولګېده لکه د مشکو د عنبرو د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړه دا خشته خوشبویي په مو لګېده دا څه ده ډېر اعلی ده وی دا د فرعون د هغه ګومند والاوین دي د قبر خوشبویي ده چې پته ولګېده او هغه بی بی آسیه په ټولو ښځو کې حضور پاک کې یو څو ښځې غوره کړي دي دا غوره دي یو پکې بی بی آسیه ده او د قیامت کې به په جنت کې د رسول الله مبارک په نکاح کې به دا څومره لویه خبره ده د پیغمبر علیه السلام ګوته به په جنت کې نیولې نو د ایمان باندې استقامت ورونو ګورئ دا عقیده مونږ ته د قرآن برکت دی دا ښکلې عقیده چې د چا ایمان نیک د دنیا نیک اعمال وي دوزخ همیشه لپاره ځای دی همیشه جهنم او چې ایمان پکې وي نو که ګناهګاري خو چې دوزخ ته به ځي خو آخر کې به د دوزخ نه وځي او که ګناهګار نه نیک به جنت ته ځي دا ښایسته ښکلې عقیده ده د چا برکت ته جواب راکړئ
دې الله د قرآن، الله په دې قرآن کې د حضور پاک په ژبه دا قرآن مونږ ته الله را رسول دی، په دې به ځان کلک او ټینګ بساتو. دا د قرآن شریف برکات. او زمونږ د ښکلی عمل چې مونځ کوو دا د قرآن شریف برکت. دا مونږ کې د خور او د لور په منځ کې فرق کوو، د ښځې منځ کې خور سره نکاح منه، لور سره نکاح منه، او مور سره نکاح منه، او ښځې سره نکاح پردی جنۍ سره جایز. دا د چا برکت دی؟ د قرآن شریف. دا د قرآن برکت دی. دا حلال او حرام دا پردی مال دی، دا در باندې حرام، او دا ستا خپل مال دی، دا د حلال. دا د قرآن شریف برکت دی. دا مونږ چې الله نوم په جبالو، دا د قرآن شریف برکت دی. دا مونږ چې جنت والا جوړ یو، جنت ته به ځو انشاءالله، دا د قرآن شریف برکت دی. دا دوزخ نه خدای ساتلی یو، دا د قرآن شریف برکت دی. نو روم قرآن شریف دا د برکت کتاب دی. که دا تلاوت کې په دې د خدای ثواب درکې، تلاوت کوي په دې خپلو ماشومانو قرآن زده کې، ها، او دا حافظان کې دا بچي حفظ پې وکړې. قسم په خدای دقه بچي چې د قرآن شریف تلاوت کې ستا دپاره د پیدې خبره. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی شرح الصدور د دې مړو په حالاتو کې. هغه وایي یو بزرګ واقع لیکي چې یو بزرګ په لاره په مقبره روانو، چې بزرګانو ته کله کشف کړي د دې مړو کشف پته وشي. نو دا مړي لګیا دي نینې راغونډوي د جوارو، او یو کس بره په کرسۍ اوچت ناست دی. نو دا بزرګ ته تپوس کړي کرسۍ والا نه، وایي ملګري دا مړي سره راغونډوي، دا ملګري دي. وایي دا د دې رشته داران پسماندګان چې کوم ثوابونه دوی پسې رابخي، تلاوت کوي یا لکه مثلا صدقه کوي، نو دا هغه دي ثواب راغونډوي، خو تا ته د نینو په شکل کې ښکاري. وایي ستا څوک نشته چې ثواب در پسې وبخي، ته خو بره په کرسۍ ناست دی. وایي نه ما دې ته ساجت دی. وایي ما پسې خو د ثوابونو دریاب او سیلاب را روان. وایي هغه څنګه وایي په زوی مې قرآن شریف یاد کړی دی، حافظ دی، هغه تلاوت کوي. د زوی دې څه نوم دی؟ دا ستاسو نوم پلان کې د کوم کلي کې د زوی سېږي پلان کې کوي، دې لاړ هغه کلي د معلومات یې کړو، هلته یې ولیکې اومنتوم هغه نوم چې ده ورته یاد کړی، هغه حافظ و د قرآن شریف. دوکاندار او قرآن به لسته. وایي ستا تلاوت قبول دی ښه؟ وایي څنګه؟ وایي ستا پلان مې په کشف ولیدي چې ما پسې دریاب را روان دی، په زوی مې حفظ کړی دی. وایي زه د قرآن شریف تلاوت کوم، پلار را باندې قرآن یاد کړی. څه موده پس بیا په هغه علاقه ته بیا هغه مړي ولیدل، نینې راغونډوي، په کشف یې ولیدل، او دې هم لګیا دي نینې راغونډوي. وی لکه تا چې وی چې ما پسې دریاب را روان دی، ته دا نینې څنګه غونډی؟ وی هغه دریاب مې بند شوی دی، نهر بند دی. چې دې لاړ بیا معلومات وکړل هغه بچی وفات شوی. نو چې دا کوم بچی د قرآن شریف تلاوت کوي، ته به قبر کې پروت دی او دریاب سیلاب د ثوابونو به در پسې در روان، او دا بچی به دا دې په خرابې په کار نه وي. نو دا خپل بچي د دې مازدیګري د کرکټونو نه وساتئ. قرآن شریف الله پاک زمونږ او ستاسو د هدایت دپاره لویه ذریعه را نازله کړې ده. الله قرآن شریف کې یو ځای فرمایي چې دا قرآن هدل للناس دی، د انسانانو دپاره، او بیا پیریان هم د انسانانو تابع دي په احکامو کې. نو د انسان او د پیري د دواړو دپاره قرآن شریف د هدایت ذریعه ده. الله دې دپاره قرآن را لېږلی دی چې د انسانان او پیریان پې عمل وکړي، او د دې قرآن په ذریعه باندې دوی د الله نزدېکت ته او د الله رضا ته ورسي. بیا کم خلک چې په دې قرآن حکیم باندې منګولې ولګوي او عمل پې وکړي، نو الله فرمایي هدل للمتقین. د دغه انسان د قرآن د هدایت د وجې نه د هغه نه یو ډله جوړېږي چې هغې ته د متقینو ډله ویلې کېږي. متقین په مسلمانانو کې د ډېرې لویې درجې او د ډېرې لویې پیمانې خلک دي. د دې نه لویې او بهتره درجه او مرتبه د بل چا نشته د متقیانو. د قرآن شریف شروع الله د متقیانو نه کړې ده، او د متقیانو صفت الله تعالی په قرآن شریف کې اول نمبر کې کړی دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله تعالی د قرآن شروع دوی نه کړی ده. نو چې قرآن سره څوک نسبت قایم کی او عمل پیو کی، دغه انسان نه الله متقی جوړوي. ورونو دا د الله فضل دی. زه خو چې کله سوچ وکړم او دې آیاتونو ته او دې احادیثو ته نظر وکړم، د الله ډېر لوی شکریه ادا کړم. شکر دی الحمدلله چې موږ پروردګار هغه قوم پیدا کړي وو چې زموږ تعلق د حضور پاک مبارک غوندې عظیم پیغمبر سره او د الله په کتابونو کې عظیم کتاب سره دی چې هغې ته قرآن حکیم وایي. قرآن شریف له الله ډېر خاصیتونه ورکړي دي. د قرآن شریف دې ژبې ته چې موږ وګورو که نه، چې په کومه ژبه کې الله قرآن شریف نازل کړی دی چې هغې ته عربي وایي، نو سړی حیران شي. د انجیل ژبه او دغه رنګې د تورات ژبه نن په مخ د ځمکه نشته. تورات چې دی
نو هغه جناب په سوریانۍ ژبه کې و، انجیل په عبرانۍ ژبه کې و. نن په مخ د ځمکه نه عبراني ژبه شته او نه سوریاني ژبه شته، حالانکه هم د الله کتابونه او قرآن شریف هم د الله کتاب دی، لیکن قرآن حکیم چې په کومه ژبه کې نازل دی چې هغې ته عربي ژبه وایي، هغې ژبې له الله دونه عزت او دونه احترام ورکړی دی چې سړی حیران شي. زمونږ په دې دیني مدرسو کې د اول نه شروع شي 4 کاله 15 کاله 6 کاله عربي ژبه طالبان زده کوي. صرف ورته وایي دا هم د عربۍ ژبې د زده کړې دپاره یو ځان له مضمون دی، ډېر کتابونه دي پکې. نحوه ورته وایي، په دې هم عربي ژبه زده کېږي. ادب عربي ورته وایي، په هغې هم عربي زده کېږي. بلاغت او فصاحت، بیان او بدیع او معانی او دارنګې بیا نظم، د دې ټولو تعلق څه سره دی؟ دې سره دی چې عربي پې زده شي. نو 4 کاله 15 کاله 6 کاله زمونږ طالبان لګی او د قرآن شریف د ژبې خدمت کوي چې هغه ژبه زده کړي، د هغې قاعدې زده کړي، د هغې قانون زده کړي او د هغې روانګي زده کړي چې په کومه ژبه کې الله قرآن شریف نازل کړی دی. دا د عربۍ ژبې فضیلت دی. خرونو دویمه خبره وپېژنه، د عربۍ د ژبې الله دونه قدر پیدا کړی دی چې سړی مړ شي په دې ځنکدن کې دته الله عربي شروع کړي، په قبر کې دته الله عربي شروع کړي. قبر کې چې نکیر منکر درنه سوال کوي نو تا ته په پښتو کې نه وایي چې رب دې څوک دی، هغه درته عربۍ کې وي من ربک رب دې څوک دی. تا ته پښتو کې نه وایي چې پیغمبر دې څوک دی، تا ته عربۍ کې وایي من نبیک، تا ته عربۍ کې وایي ما دینک دین دې څه دی. نو یو بوډا بابا ما نه تپوس کو، وی دا خو م ستاسو نه زده کړي دي، من ربک باندې خو پوهېږو چې رب دې څوک دی، او ما دینک باندې پوهېږو چې دین دې څه دی. خو دا جواب بیا په عربۍ کې څنګه کوو؟ مونږ خو پکې غرق واله، ځکه مونږ له خو عربي نه راځي، نو په دې ټکو خو پوهېږو، خو جواب به څنګه کوو؟ ما وی کله چې ستا ځنکدن شروع شي نو پروردګار به دنه قدرتي طور عربي جوړ کړي، په عربۍ به پوهېږي. یا ایتها النفس المطمئنه اخرجی الی ربک راضیة مرضیه. کمې فرشتې چې ځنکدن کې سړي له راشي هغه ورسره په عربۍ کې خبرې شروع کړي، د روح سره په عربۍ کې خبرې شروع کړي، او د روح چې ولا جواب ورکوي په عربۍ کې جواب ورکوي. قدرتي طور سړی په ځنکدن کې عربي شو، بس پښتو به هم درځي، عربي به هم درځي، پارسی باندې پارسی به هم درځي، عربي به هم درځي، اردو والی اردو به هم درځي، عربي به هم درځي. ځنکدن کې تانه الله عربي جوړوي، او چې بیا قبر کې دي کېدي بیا به تا نکیر منکر سره په پښتو کې خبرې نه کوې، په عربۍ کې به خبرې کوې. او بیا چې کم وخت د قبر نه پاسې حشر نشر او حساب کتاب دې شروع شي نو که الله دنه تپوس کوي په عربۍ کې به کوي، جواب چې ورکوي په عربۍ کې به ورکوي. او که د رسول الله مبارک سره خبرې کوي الله دې زمونږ نصیب کړي نو عربۍ کې به خبرې کوي. او که هغه نه د حوض کوثر اوبه غواړئ یا هغه درته وایي چې ما راځه د حوض کوثر اوبه در کوم، نو ستا ژبه هم عربي ده، د الله ژبه هم عربي ده، الله به هم عربي وایي، او فرشتې به هم عربي وایي، او حضور پاک مبارک به هم عربي وایي. او کومې فرشتې چې ستا عملنامه لیکي په عربۍ کې لیکي، او تعالی چې کوم صحیفه د عمل درکوي په ښي لاس کې نیک انسان لا، او بد عمله له په ګس لاس کې، دا به هم ګورې په عربۍ کې. ته به دا نه وایې چې زه په دې پوهېږم او که زه نه پوهېږم. هر چا له عربي، که د آدم علیه السلام امتیان دي، که د نوح علیه السلام امتیان دي، که د موسی علیه السلام امتیان دي، که د عیسی علیه السلام امتیان دي، که د داود علیه السلام امتیان دي، او زمونږ خو خپله ژبه د قرآن شریف ده. نو دا نه چې عبرانۍ کې به خبرې وي، دا نه چې سوریانۍ کې به خبرې وي، د قرآن په ژبه او د رسول الله مبارک په ژبه په قبر کې او په حشر کې او د حساب کتاب په میدان کې او په جنت او په دوزخ کې دا ټولې خبرې به په څه کې وي؟ دا په عربۍ کې. جهنم کې به هم عربي چلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن حکیم کې الله وایي چې جهنمیان به راغون شي د جهنم داروغه ته، او چغې به ورته شروع کړي، اوازونه به ورته شروع کړي، یا مالکو لیقضي علینا ربک، خدای ته سوال وکړه چې زموږ متعلق څه فیصله وکړي، مونږ خو برباد شو، مونږ خو تباه شو. یو روایت کې 1000 کاله راځي او بلکې او یا 1000 کاله راځي، دا چغې به وایي اووی اووی اووی، اسمت جوړه نشي. بیا به وایي راځئ صبر کوو، که په صبر باندې، ځکه دنیا کې به الله په صبر خوشحاله ده، که په صبر مات کی نو 1000 کاله یا او یا 1000 کاله به صبر کوي، د خولې نه کش به نه وباسي، چې په هغې کارونه شي نو بیا به چغې جوړې کړي. نو هغه د دوزخ چې کوم مشر د جیل داروغه دی مشر، هغه ورته په پښتو کې نه وایي، عربۍ کې به ورته وایي انکم ماکثون، تاسو به هم دې کیف راته یې چغې مه وهئ. دی به څه وایي؟ سواء اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. بول عربۍ کې به خبرې کوي، یاره که چغې وو فریاد کو او که صبر کو په یوه نه خلاصېږو. بیا به راغون شي الله ته به چغې جوړې کړي، یا خدایه مونږ سپېره یو او خدایه مونږ د دې جهنم نه وباسه،
فإن عدنا فإنا ظالمون. ګور عربی کې چغې به وایي خدایه که موږ واپس شو بیا به موږ ډېر ظالمان یو، خو الله اوس هم معاف کا. چغې به وایي الله ته او یا زره کاله به چغې ووایي. نو پروردګار به ورله جواب په عربی کې ورکوي اخسئوا فیها ولا تکلمون. کورې چغې شئ چې ما سره خبرې ونه کوې. الله دې مساتي. نو دا دوزخیانو ژبه بیا عربي ده. جنت ته چې انسان لاړ شي په جنت کې اوس عقل خدا وایي چې زمونږ د نبي علیه السلام د امت ژبه د عربي وي. لکه دنیا کې دلته پښتو چلېږي، بل ځای پنجابي چلېږي، بل ځای هندي چلېږي، بل ځای فارسي بانان دي. عقل دا وایي چې همدا کم خلک د کمې ژبې مړه دي چې همغه ژبه کې خبرې کوي. یا د موسی علیه السلام د قوم ژبه چې وي هغه د سوریاني وي، او د عیسی علیه السلام د قوم ژبه د عبراني وي. نه نه نه، د ټولو ژبه به عربي وي. ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احب العرب لثلاث. وی عربو سره مینه وکړئ او د درې وجو د وجې نه ورسره مینه وکړئ. درې دلیله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي، درې دلیله چې عربو سره د درې وجو نه مینه وکړئ. یوه وجه سره لأني عربي ځکه زه عربي یم. نو زما قوم دی، زما د ژبې خلق دی. نو خلق وایي که نه وایي لکه ستا قوم مې هم خوښ دی ستا د وجې نه. زما قوم دی او زما د ژبې خلق دی نو ورسره مینه وکړې. دویم څه شی دی؟ کلام الله عربي. د الله کلام عربي دی، د خدای خبرې دي، د الله د قرآن ژبه ده. نو چې د الله د قرآن ژبه ده او دوی هم هغې ژبې سره تعلق لري، دی دویم دلیل شو مینه ورسره وکړئ. او دریم وکلام اهل الجنة عربي. د جنتیانو ژبه عربي ده. نو زما ژبه عربي شوه، د قرآن ژبه عربي ده او د جنتیانو ژبه عربي ده. د دې وجې نه عربو سره مینه محبت وکړه. زمونږ په دې وطن کې بعضې بدقسمته خلک د عربو پسې هم خنداګانې کوي او سپکې ورپسې وایي، بد ورپسې وایي. خصوصا بعضې سپېره خلک چې حج له لاړ شي او د حج نه واپس راشي نو عربو پسې بد وایي. هلکه دا چلې کوو، هلکه پلانکي دا چل کوو، پلانکي دا چل کوو، پلانکي دا چل کوو. رونو درې خبرې دلته واوره. یوه خبره خو دا ده چې دا په عربو کې په مکه مکرمه مدینه منوره کې مونږ کومو خلکو سره بازارونو کې مخامخ کېږو او زمونږ په ذهن کې دا راځي چې دا خو د ما سره زیاتې او کمې وکړه، دا ګورې عرب نه دي. دا څوک دي؟ دا هغه خلک دي چې زمونږ د دې وطنونو نه تللي دي او هلته تجارتونه کوي. یا پاکستانیان دي اوږدې جامې اچولې دي، یا د افغانستان نه تللي دي، یا مثلا د هندوستان نه تللي دي، یا د برما نه تللي دي، او یا د اردن او د دې نورو علاقو نه راغلي دي او هلته آباد شوي دي او ژبه م عربي وایي، تا ته هم عرب ښکاري. نو یو خو دا هغه عرب نه دي کوم چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وطن د زمانې د خلق اولاد دی. نمبر 1. دویمه خبره دا ده چې هر چا کې خو خرابي. ولې موږ پښتنو کې ټول ښه خلک یو، یا د علماو د مولیان، یا د مثال په طور نور ډلې پیران، یا د مسلمانان به واخلو. نو مسلمانان ټول یو شان دي سب. نو چې مثلا بعضې مسلمانان خراب شو نو ته به مسلمانۍ ته کنځل کې، نومې مسلمان ته به کنځل کې. یو مسلمان چې خراب شو، یا د یو کلي خلک خراب شو، د کلي خلک خو ټول ښه نه، نو د کلي خلک خراب شو نو ته ټول کلي ته خو به کنځل نه کې. نو که دوه درې کسانو سره ستا ته واسطه راشي او د هغې نه څه غلطۍ وشي نو ته به ټولو خلکو ته کنځل او بد به نه وې. دوه درې کسان دي په معامله کې څه پته لګي چې ته په حقه یو که هغه په حقه دی. دنیا کې اوسېږي شیطان هم سړی دی. او درېیمه خبره څه ده؟ که هر قسمه غلطي وکړي نو ستاسې ضرورت دی چې ته د غلطۍ خلکو ته یو کنځل ورپسې کوې. یو شاعر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق ده، به هغې ته راجع کړم. هغه څه وایي چې د خپلې معشوقې متعلق وایي، خو موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ معشوقه ده او د هغه وطن زمونږ معشوقه ده، نو موږ به دا خبره دې خوا راجع کړو. لقد امر على الديار ديار لیلا. هغه خو خپله معشوقه یادوي، وایي زه د خپلې معشوقې د لیلا په کوڅو کې تېرېږم را تېرېږم، او چې په کوڅو کې تېرېږم نو اقبل ذل جدار و ذل جداره. وایي کله هغه دیوال ښکلوم او کله دا دیوال ښکلوم. نو خلک وایي لکه دا مجنون، واقعي مجنون لیوني ته وایي، او دی خو واقعي لیونی دی ځکه دیوال ولې ښکلی، د دیوال د ښکلولو سره یې څه تعلق دی؟ نو په خپله جواب کوي، وایي وما حب الدیار شغفن قلبي. وایي د دې کورونو او د دیوالونو محبت زما زړه کې نه دی پروته. زه چې دیوال ښکلوم، دې دیوال زه په ځان عاشق کړی نه یم، دې کوڅو زه په ځان عاشق کړی نه یم، ولکن حب من سکن الدیاره. وایي زه هغه چا باندې عاشق یم چې په دې دیوالونو کې دننه پروت دی. په لیلا عاشق یم، نو د لیلا د کوڅو دیوالونه هم ښکلوم چې په دې دیوالونو د لیلا سترګې خو لګېدلې دي که نه.
په لیلا عاشق یم نو د هغه د کوڅو خاورې مرالم او هغه ښکلومه. نو زمونږ معشوقه څوک ده؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو موږ به د مدینې منورې د کوڅو احترام کوو. دا دې ده که نه؟ د هغې د خاورې به موږ احترام کوو او د هغې د کجورو به موږ احترام کوو. د جومات کې چې دا کوم جانماز پروت دی خو عامه ټوکړه ده که نه، خو جومات سره تعلق دی نو موږ یې قدر او احترام کوو. دغه رنګې د دې قرآن شریف نه چې دا کومه کڅوړی تاوده خو عام رومال دی چې دوکان نه یې والې نو خلک پې پوزه پاکوي او څوک پې موټر پاکوي او څوک پې میخه او غوا مږي. خو چې دغه ټوکړه دی راوړه او د قرآن شریف نه دې تاو کړه نو ته پې غوا او میخه مږلی شي، ته پې اوس پوزه سوڼولی شي. نه ولې هلکه دا خو ټوکړه ده که نه، خو د بازار نه مې راوړه. نه ټوکړه ده خو د قرآن شریف نه تاو شوې ده، خو د قرآن شریف نه صرف تاو شوې ده نو د هغه ټوکړې احترام پیدا شو. دا خو درې ده، عامه درې ده. خلک په دې درو په دې ودونو کې سرا سپلو ګرځي که نه ګرځي، خو چې دا درې دې راوړه په جومات کې دې واچوله نو بیا پرې ته سرا سپلو او په ګنده وخت په وګرځه او که پرې ګرځې هلکه ظالمه داسې کې یاروره درې ده پرونه پې په واده کې ډوډۍ خوړه. نه هغه جدا درې ده او دا جدا درې ده. ولې هغه د مالوچو نه جوړه ده او دا د ریخمو نه جوړه ده، نه دواړه د تار نه جوړې دي خو دې جومات سره تعلق جوړ شوی دی. دغه رنګې دغه دیوالونه او کورونه او ستا تورنګو دیوالونه او کورونه دواړه د سیمټو دي، دواړه د خښتو دي. د هغې به احترام او قدر کوم. ولې به احترام او قدر کومه؟ ځکه چې د ما د معشوق او د ما د محبوب د حضور پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوسېدو د هغه د کوڅې او د هغه د ګلو او د هغه د کلي دیوالونه دي. نو ځکه به احترام کومه. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه تورې سپلی به نه پخپو کولې، اوس تورې سپلی موږ نه پخپو کوو. نبي علیه السلام پخپو کړي دي، صحابه پخپو کړي دي، د سړی پخپو کوي څه ګناه پکې نشته. د هغه ذهن کې یو عاشقانه سوچ بس هغه څه یروي چې تورو سپلو ته ګورم رنګ یې تور دی نو د بیت الله دا غلاب هم تور دی، زما اړه کې دا بې ادبي راځي. نو دا زه نه کوم، دا سپلی نه پخپو کوم. دا د هغه یو عاشقانه سوچ دی. عاشقانه سوچ دا د مینې او د محبت نه ښیي او دا د کمال نه ښیي. نو که عرب هر قسمه شي او غلطي پکې راشي نو موږ به د هغې غلطۍ او ګناهونه نه شمېرو. ولې؟ د چا د برکت نه چې دا د چا قوم دی؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم دی. نو د مارونو عرب د عربو خبره مې درته کوله چې عرب د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قوم دی. نو د حضور پاک د برکت نه موږ د هغې قدر کوو د عربو. نو د قرآن شریف جبه دونه د برکت جبه ده چې څوک دا جبه وی جبه او پتلون یې مچولی پتلون نو ته به وایې چې وره که دا پتلون والم دی، خو دا د حضور پاک د جبې والا خاوند دی. که دا ګناهګار هم دی وروره زما د دې د ګناه د ذکر کولو ساجت دی، خدای پېښه وله د ګناه پېښه زه به یې د چا د مخه قدر کوم. دا د عربۍ قدر دی. نو د قرآن شریف جبه چې عربي ده زمارونو دا څونه د برکت جبه ده. د آدم علیه السلام چې کوم امتیان دي په جنت کې به هغې عربي وي، د موسی علیه السلام امتیان او موسی علیه السلام هم په جنت کې عربي وي، د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او ټول پیغمبران چې څومره دي سره د امتیانو دی به په عربۍ کې خبرې کوي په جنت کې. دارونه د قرآن شریف د ژبې برکت او فضیلت شو. اوس هم په دنیا کې د اقوام متحده ژبه عربي ده. ګورئ څنګه چې انګریزي ده نورې ژبې هم شته خو یو پکې عربي ده. هلته که په عربۍ کې څوک تقریر کوي نو هم ورته اجازت دی د هغې په هغه جنرال اسمبلی کې. که په اردو کې کوي منع، اردو کې نه شي کولی. که په پښتو کې کوي نه شي کولی. که په پارسی کې کوي نه شي کولی. بعضې مخصوص ژبې دي چې ته په هغې کې تقریر کولی شي، یو په هغې کې عربي ده او خوږه ژبه هم ده. ګورئ د قرآن ژبه د عربي مزېداره ژبه ده او خوږه ژبه هم ده. نو دا مې خبره رونو دې پورې کوله چې د قرآن شریف ژبه چې عربي ده هغې له الله ډېر لوی برکت او ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. دا یو خاصیت شو. دویم خاصیت رونو د قرآن شریف څه دی؟ په وینا کې او په تلفظ کې د قرآن شریف چې کوم خیر او برکت دی دا په یو کلام کې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک مبارک یو صحابي ته حضرت ابی ابن کعب ته وی ما ته د قرآن شریف تلاوت وکړه. وی صاحب د قرآن شریف پته الله نازل کړی دی نو په کار دا ده چې تاسو تلاوت وکړئ مونږ یې واورو. حضور پاک مبارک ورته وی چې نه زه دا خوښوم چې د بل نه یې واورم. دی ورته بیا کلک شو وی صاحب په کار دا ده چې تاسو تلاوت کوئ او مونږ یې واورو ورته غوږ کېږدو. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی ابی وی ما ته الله ویلي دي چې ابی ته ووایه چې د قرآن شریف تلاوت وکړي. نو د خوشحالۍ نه په جړا شو. بعضې وخت کې سړي له د غم نه جړا ورځي او بعضې وخت کې د خوشحالۍ نه. وی الله سماني وی د الله رسوله وی خدای زما نوم اخیستی دی. وی اول لا ستا نوم اخیستی دی چې ابی ته ووایه چې د قرآن شریف تلاوت وکړي.
په صحابو کې د اواز ډېر مزیدار او خشتاو. حضور پاک مبارک فرمایي اقرأکم ابی، وی پتاسو کې د قرآن شریف ماهر او ښکلي لوستونکی ابی رضی الله عنه دی. وی جړل د خوشحالۍ نه. ګوره د قرآن شریف وینا او تلفظ د هغې برکت او د هغې خوند ته وګوره. بل فضیلت یې رونو سره د قرآن شریف، د قرآن شریف نه مخکې چې څومره کتابونه که هغه تورات او که زبور او که انجیل یو خاص قوم سره به یې تعلق و. په یو وخت کې به د یو کتاب د یو قوم دپاره او بل کتاب به د بل قوم دپاره، او چې بل پیغمبر به راغی هغه کتاب هغه دپاره د قوم دپاره او بل کتاب راغی، او یا به هغه زور کتاب ورته الله د هدایت ذریعه کړه. او د قرآن شریف تعلق د یو خاص قوم بني اسرائیلو سره یا د عربو سره یا د مکې سره یا د مدینې شریفې د خلکو سره نه دی. د حضور پاک مبارک د زمانې نه واخله تر قیامته پورې چې څومره انسانان دي، که هغه عرب دی او که هغه عجم دی او که په هره کوڅه کې اوسي، الله قرآن شریف د ټولو د هدایت ذریعه را لېږلی دی. ټولو وایي الحمدلله. دریم خاصیت یې بل څلورم چې څومره کتابونه د قرآن شریف نه مخکې نازل دي ټول منسوخ دي. اوس نه په تورات عمل کولی شي، نه په زبور عمل کولی شي، او نه په انجیل عمل کولی شي، په هغې به عمل نه کوي. او قرآن شریف هغه کتاب دی چې دا تر قیامته پورې واجب العمل دی، په دې به عمل کوي، دا منسوخ کېږي نه. او دې ته یو مثال در کوم. د شپې دا ستوري په اسمان کې ښکاري، د اسمان په خشته او ډولۍ وي مزیدار. قرآن حکیم کې الله فرمایي ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. بل ځای فرمایي وبالنجم هم یهتدون. په دې ستورو کې ډېرې فایدې دي. د ټولو نه غټه فایده داره چې دا اسمان پې څونه خشته او مزیدار ښکاري، چې شین اسمان خو چې نور روخې چې ستوري وي نه. نو زمونږ خلک وایي ستوري پرېوتل، دا پروتې نه دا وي، خو د انور رڼا دومره تېز دی چې مونږ ته پکې هغه ستوري نه ښکاري. دقه رنګې وروڼو د قرآن شریف نه مخکې کتابونه دي. هر کتاب په خپله زمانه کې د هدایت ستوری او رڼا وه، همدا الله کتابونه. خو چې قرآن شریف غوندې نور الله را ښکاره کړه د هغې رڼا ختمه شو. بیا ووایه الحمدلله. بل خاصیت یې وروڼو څه دی؟ یو کتاب نن په مخ د ځمکه په اصلي شکل کې نشته سوا د قرآن شریف ده، چې قرآن شریف په اصلي شکل کې موجود دی.